الله الرحمن الرحیم نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د هندوستان پریمیر لیگ اکشن وشو او هر کال او هر ځل په دې لیگ کې د سرپرایز پیکیجونه اخیستل کیږي، خو میچل سټارک دې ځل ته ټاپ بای وو. خلکو ته زیاتره خلکو ته معلومات و چې دا به د دې لیگ دې ځل ته ټاپ بای، خو آیا دا به هغه سیم کرن مړه خو دومره خاص شی نه، خو خیر هغه د هغه په ځای وزدی واخیستل شو. هغه پیټ کمنز ورسره همداسې ګران لاړه، تقریبا اوس 3 میلیونه، خو پردي پیسې به څه شمارو. پوینټ دا دی چې میچل سټارک لکه شاهین افریدي غوندې اول اوورو کې وکټ وباسي، مګر فرق دا دی شاهین افریدي اخیری ډیت اوورز کې ډزیږي او میچل سټارک ډیت اوورز کې هم دغه وکټ هم درته وباسي هم سکور ایساره دونه سکور نه ورکوي. مطلب د هر کپټن تمه چې 8 یا 10 رنزې ورکړي، نو هغه پلیر که ستاسو یاد شي نړیوال جام کې استرالیا خلاف گیم کې په 0 تازه راوتلی و، میچل سټارک ورته یو بال وکړ او داسې پورته کړ په دې ایکسټرا کور باندې او داسې شپږیزه وواله چې یاره ډېر کیف یې وکړ. نو په 50 لکه خرج شو. دا 50 لکه کې زما په نظر باندې راشد خان لاس دی او راشد خان به ورته ویلي چې دا واخلئ. ینګ دی، ټیلنټډ دی، ښه دی چې آی پی ایل ته لاړه. ډزنټ میټر په افغانستان د افغان دپاره $80,000 هم ډېرې دي، مګر آی پی ایل اکشن ته کتو سره د ټیمونو دغه ته چې اوس مثلا د هغوی ته راونډرانو ضرورت و، دغه سن رایزر حیدرآباد ته ضرورت و، دغه ګجرات ټایټنز ته ضرورت و، د ممبئی انډینز ټیم ورباندې تللی شو، آر سی بي ورباندې ورتلی شو. نو بعضې داسې ټیمونه زموږ خیال دا و چې کم از کم دا 7-8 کروړه خو هیڅ شی هم نه دی هغوی دپاره $1,000,000، مګر هغسې ونه شو. صرف دا نه، رچن راویندرا اولنی ورلډ کپ یې ټاپ سکورر او لیفټ آرم سپینر دی، ورسره کویکش د جدیجا ټایپ انډین هم دی، نو ښه برابر ورسره هم په 1.8 کروړه باندې خرڅ. نو د آی پی ایل کې دا شي نه راځي، سناړه بګ ډیل، پردی لیګ دی او پردو خلکو نه زیاته تمه نه پکار چې هر څنګه د هغوی خوښۍ د هغې مطابق پرایز مطابق دی اخلي. افغانستان باید خپل لیګ باندې کار وکړي او چې موږ خپل لیګ راوباسو. پاکستان کې هغوی سره خپل پی ایس ایل دی، هغوی خپل پی ایس ایل په هماغه طریقه باندې چې زما په نظر باندې پېښور زلمي دپاره دی بیسټ پک و، خو مس یې کوي. لاهور کلندر هم پک کولی شو. نو دا همداسې لیګونو کې دنیا کې راځي، د چا چې څنګه خوښه وي د هغې مطابق کس اخلي. خو موږ فکر کوو چې عظمت الله عمرزی ینګ دی، ښه بالینګ کې زیپ هم شته دی او بیټینګ چې دی هم داسې بیټینګ کوي چې لکه افغانستان دپاره مختلف ګیمونو کې داسې سچویشن کې راووتو چې پریشر سچویشن و، او داسې نه چې 80 بالونو باندې 40-50 رنزې وکړي رن بال ته. نو د آی پی ایل ټیمونو ته کتو سره هغوی ته ضرورت و چې ینګسټري لانګ ټرم دپاره هم سټریټجۍ کې ښه راته خو خپل دغه ته ګوري ګټې ته، او دا دام ښیي چې څومره مهمه ده چې افغانستان په نور ډپارټمنټس کې کار وکړي، صرف ټیلنټ پلیئرز نه، کوچنګ کې، منیجرانو کې، کامنټري ټیم کې، په دې ټولو کې، ځکه چې ستا خلک چې هغه داسې که ستا فیس بار تا رپرزنټیشن کوي چې اوس ستا په اړه کامنټیټران څه خبرې کوي په نړیوال جام کې، د ده په اړه دا ویل شوي وای چې یاره د مثلا آی پی ایل اکشن را روان دی او هغې کې به دغه دپاره لکه هغه ریکروټرز یا بعضې ټکي کوم شي نه چې پکې پیچن کوي ته د ده په اړه هغه بیا د دپاره کومک کوي. مګر افغانستان همیشه لکه تیر نظام کې هم په پردو باندې انحصار و، په کامنټرۍ کې خو اوس هم هندوانو ته لکه سره تینې خلاصین ګو نو هندو دغسې کار در سره کوي چې تا مثلا دونه ارزان اخلي او ته هندو دوست ګڼې. دوست موس نشته وروره، زموږ په دشمنۍ کې نه لرو، نفرت پالي مه کوئ، خو دوست موس نشته وروره، هغه خپلې ګټې ته ګوري او ته هوښیار شه خپلې ګټې ته ګوره. نو خپل لیګ باندې کار پکار دی، ای پی ایل باندې افغانستان پریمیر لیگ چې انشاءالله هغې سره به نور ینګسټر استعداد راوځي او د افغانستان ټیم به ورسره ښه کیږي. بیا هم عظمت الله عمرزي ته د مبارکي. ګجرات ټایټنز واخیسته محمد نبي چې په دې عمر کې تقریبا $1,80,000 $2,00,000 دا ښې پیسې د دپاره ورته د مبارکي. ګوره بعضې پلیران داسي که نه، محمد نبي لکه دا محمد حافظ څه دی پاکستان دا چې اوس ته بیرته راوباسي ریټایرمنټ، دا هم فرنچایزو کې اخلي ځکه هغه لاین او لین سره بالینګ کوي. نو دا دواړه هغه بالران دي چې وکټ ټو وکټ بالینګ کوي، که معمولي د مس که بولډ ایل بي ډبلیو نو دغسې او سکور نه ورکوي. نو دې د خاطره دوی دغه همیشه هر یو لیګ کې خلک یې ساتي ځان سره بیک اپ، که چېرته اصلي مین پلیر انجرډ شي نو ته یې استعمالولی شي
او بل بیټینګ کې ورته مثلا لوور order کې 15 نمبر روزي په 10-12 بالونو ورته 15 شرنځي هم درکي. نو دې خاطر محمد نبی از ا سیف فیلډر از ویل. مجیب میسټری سپینر اول سر کې آی پی ایل کې راغی دماکې وکړه خلکو کینګز 11 پنجاب اخیسته او ځان سره کړ مګر مجیب از ا ویری بیډ فیلډر. پوه شوې بیټینګ کې ځان باندې کار کړی دی هینډ یې دغه کړی مګر هر لیګ کې چې هر ځای کې دی وګوري ته چې دته کیچ وځي ته به ذهن کې دا نه ساتي چې دا به کیچ واخلي. نو دا باید په دې باندې د دغې د وجې دا لیګونو نه پاتې کېږي کې بالینګ کې خو چې د سره مختلف ورایټیانې دي بیټینګ کې اوس هینډي شوی دی خو فیلډینګ باندې چې کار وکړي ښه دی. نو زه خوشحاله یم چې دا کلکته نایټ رایډر واخیسته که نوري څه هم دي هلته مختلف فیلډینګ کوچز سره باید دی په فیلډینګ کار وکړي او دی په دې عمر کې باید هیڅ ایکسکیوز نشته چې دی ښه فیلډر نشي. نو دې درې واړو ته دې مبارکي. انشاءالله د ګجرات ټایټنز ټیم کې خو اوس 3 افغانان سو همداسې کلکته نایټ رایډر کې دا وګوربس سو دغه ممبئی انډینز ته هم زمونږ یو کس ورغی دغه ته فضل حق فاروقي په هغه بل دغه کې دی سن رایزر حیدرآباد سره. نو د آی پی ایل هر یو الموست دغه کې انشاءالله زمونږ لوبغاړي ور روان دي نور به هم ورځي او همداسې به د نور لیګونو ته د دنیا هم پکې لوبیږي. لیګ کې پلیران شخصي پیسې جوړوي د وطن دپاره څه دغه نه کوي خو یو شی پکې چې مختلف انټرنیشنل پلیرانو سره دوی لوبه کوي دا د شوه لکه ستا نړیوال کرکټ تجربه دې سره دا دغه کې مختلف پریشر سچویشنز راځي هغه ته هینډل کوي نو هغې سره چې بیا ته کله خپل ټیم دپاره لوبه کوي نو هغې وخت کې هغې نه تجربه اخیستی شي. دا ښه پوینټ دی. بیډ پوینټ دا چې لوبغاړي پیسې جوړوي زیاتې بار هغه بس کلارې پیسې جوړوي په خپل بیا چې راشي د خپل دغه ملک دپاره بیا په کیسه کې نه وي بیا یې چې مړه بس لکه ډېر اوور کانفیډنټ دي داسې نه چې لکه دغه بیخي لکه یو سړی چې لکه غیر ذمه دار نه دا شی نه خو اوور کانفیډنټ چې زه مړه اوس خو سکور کوم او ډز همدې کې آوټ کېږي او بیا چې آوټ هم شي چې زه اسناره بګ ډیل ځکه هلته لیګونه یې او هغې نه ورته ډېر زیات انکم را روان نو دا بیډ پارټ هر شی ښه او بد لري. چې ښه ادارې افغانستان کې مثلا ګونګی زادران چکري اشرف نه وي ګونګی زادران چې دی نصیب خان دی او دا چکري اشرف میرویس اشرف دی د چیرمین او دا سی ای او لکه تاسې داسې توتي او شارو سره یو ځای کړي دي بعضې چمچې یا څوک به راشي ما ته به یې ګونګیز دغه پسې خبرې مه کوه چکري اشرف سې بعضې به یې ګونګي زادران سې خبرې مه کوه وروره دا شي نه مجب کې واچوئ موږ نه شخصي چا سره دغه لرو ضرورت لرو بعضې خلک یې شینواره صاحب ته خپله راشه کورمه وران نشه د الله ولی دومره غټ افغانستان کې هېڅوک در سره نشته چې شینواره صاحب ته راشه شینواره صاحب یې چې صرف داسې کس راولی چې کار اهل کار ته وسپارئ سی خلک راولی چې هلته هغه غریب سړي بچی چې دی که نه چې په چېرته په دغه کې لوبې کوي په غرونو کې هغه ارمان چې د افغانستان ټیم دپاره ولوبېږم هغه ارمانونه مه وژنئ هغوی ته موقع ورکوي ښه استعدادونه راولئ 150 بالر دا خو ورته مې ویل انشاءالله که زه لاړم دا نور زه کرکټ بورډ نه سره غوښتنه نه کومه دې دغه نه دې کې زیاتره دا هغه خلک ناست دي چې روپۍ ورنه غواړي چې 2000 راکه او 3000 راکه په اوس اسلامي دغه کې ښه د سټوډنټانو په دې نظام کې هم داسې خلک دي چې نغدې غواړي. نوم دا شي نه اخیستو ضرورت نشته ځکه چې هغه شي نه هېڅوک هم نه اخلي خلک یې نه اخلي مونږ ته یې نه وي بیا دغه دی ایریږي که نه خو سټوډنټان هم مشکلات لري هغه هم سر نه ورښکاره کوي کرکټ بورډ ته ځکه چې انس لاس ورباندې دی خو هر فرعون چې دی مونږ دې نه مخکې هغه تېر نظامونو کې چې دی ما به ورته فسادي نظام وي خو سره ورته ځکه چې اوس دلته هم چې کرکټ بورډ کې فساد روان نو هغې پرېږده خو تېر نظام به ورته یاد کړو په تېر نظام کې هم ډېر غټې غټې مافیا راغلې داسې دغه و چې سم چمچمارانو تا به چې دا به څنګه ختمیږي خو داسې لاړه که نه چې بیخي هر څه تینې پاتې شو نو هم دا ګونګی زادران او چکري اشرف دا به هم خدای پاک هم داسې په شرمونو شرمئ It's just a matter of time نو صبر کوئ وی واستعینوا بالصبر والصلات او ان الله مع الصابرین نو هغه لوبغاړي چې مثلا د استعداد سره نه سلک کېږي تاسې نه زما هیله ده چې همت به نه بایلئ که به هم لوده نو بس وروره خپل تاوان هم دی you were never fit for Afghanistan cricket team او که دغه دې وکړه صبر دې وکړه مقابله دې وکړه پریشر دې هینډل کړه انشاءالله چې هر ځای کې سټار یې ته به راځې دا افغانستان زموږ او ستاسې وطن دی او دې ټیم ته
به راځئ ستاسې ټول د شیر نه لایک نه یو جهان مننه ولي الله مسپارم خدای په امان